صابر صاحب څه ویلي دي چې د حسن په نشه کې لیونی مخې له راغې د حسن په نشه کې لیونی مخې له راغې په چا پسې چې تلم هغه سړی مخې له راغې زه نه یم بختور خدا د مینې معجزه ده اشنا په پردي کلي کې د شپې مخې له راغې. نو ګرانو ملګرو سلامونه، نیازه خان یم، حضرت بیټنۍ راغلی دی، سمر زمان راغلی دی، محبوب محبوب الله راغلی دی او دغه ویډیو جاوید شاه درمان ریکارډ کوي. خوشحاله یم چې دوی د هغې ټانک نه را روان شول، خپلې ملکنډ ته راغله، د سوات په لوري به ځو، دغه ښایستونه به دوی ګوري، موږ به هم ګورو، ځکه چې په دغې سوات په ښایستونو باندې موږ هم مین یو، ځکه چې دغه د پښتونخوا حصه ده او پښتونخوا خلک په موږ ډېر ګران دی. نو په سوات په لوري به ځو او هغه روغاني صاحب څه ښه ویلي دي چې خدای دې سوات ته راوولې د سوات په بهانه. نو د سوات په لوري ځو په تلو نه مخکې به دوی سره دغه شعرونه خپل شریک کړمه، دغه زوړ غزل دی خو بیا هم زمونږ مینه ده ورسره، زمونږ سره یې مینه ده. نو دوی دې په نوي باندې منظور کړي چې ژوند ډک ته خمار ساتم، ژوند ډک ته خمار ساتم، پټ په زړه کې یار ساتم، لوی واړه مې پیژني ستا د کلي لار ساتم، ټول ښکلي راځي ورته زړه پېښور ښار ساتم، څوک چې په ما سر ورکوي هغه سړی خوار ساتم، خیر خبر د یار راوړي خیال به درې بار ساتم، هر څوک خپله خوري او سکي سله چا کې کار ساتم، اوس هم په بټوه کې زه ستا د زلفو تار ساتم، را به شي نیازک زما غر چینا چنار ساتم. مننه، ډېره مننه.